د کتاب نړیواله ورځ د اپریل 28مه د ملګرو ملتونو له لوري د کتاب نړیواله ورځ نومول شوې او تقریبا په ټوله نړۍ کې له دې ورځې څخه نمانځنه کیږي. په افغانستان کې د کتاب نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې افغانان له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ دي، خو له ستونزو سره بیا هم نن د کتاب نړیواله ورځ په هیواد کې ونمانځل شوه. دا په کابل کې د اکسوس په نوم کتاب پلورنځی دی. دلته نن لسګونه ځوانان له دې ورځې څخه د نمانځنې په خاطر راغلي او غواړي ځان او ملګرو ته کتابونه واخلي. دوی وایي چې د هیواد له روانو حالاتو څخه د وتلو یوازینۍ لار کتاب لوستل او تعلیم دی. او د کتاب د اهمیت په اړه زه غواړم چې وغږیږم. د عبدالکلام آزاد د وینا پر بنسټ یو ښه کتاب له سلو ښو ملګرو سره برابر دی او یو ښه ملګری له یوه کتابتون سره. په ننني ژوند کې کتاب یوازینی شی دی چې موږ ته خپلې ملي موخې راښیي. کتاب یوازینی شی دی چې هغه زموږ هیواد ته کولی شي رښتینې ازادي راوړي، کولی شي زموږ په هیواد کې فقر له منځه یوسي. د دوی په خبره حکومت باید د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ځوانان مطالعې او د کتاب لوستلو ته وهڅوي ترڅو په ټولنه کې د مطالعې دود عام شي. او نن د 28 د اپریل د کتاب نړیواله ورځ ده او موږ دلته راغلي یو چې دا ورځ په خاطر موږ ځینې کتابونه واخلو، خپل ملګري ته ډالۍ کو. او زه نن خوشحاله یم چې دلته ډېر ګڼه ګوڼه وینم او خلکو مینه له کتاب سره وینم. مجیب الرحمن محمودي د کلي د عامه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي تر دې دمه پورې د 26 په شاوخوا کې په لرو پرتو سیمو او کلو کې کتابتونونه جوړ کړي دي. د ده په خبره په دې برخه کې به خپلې هڅې لا چټکې کړي. موږ د 1992 کال را په دې خوا فعالیت شروع کړی دی چې ټول کارم په کلیوالو سیمو کې دی او تر اوسه هم د یوه زندان په شمول باندې 26 عامه کتابتونونه جوړ کړي دي چې زیاتره یې په ښوونځیو کې دي. د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا وایي چې اسلامي امارت په خپل ټول توان سره هڅه کوي چې د هیواد ټولو وګړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د خاص مناسبت موږ اکسوس ته راغلي یو د ځینو کتابونو د اخیستو په پار. که څه هم کتاب ته ورځ ځانګړې کول شاید د کتاب هغه ټول شان سره مناسبه نه وي، خو بیا هم د یو رمز په توګه دغه ورځ لمانځل به بې ګټې نه وي. لومړی خبره خو دا ده چې د علم په ارتباط د هیڅ قوم اختلاف نشته. د علم د حیثیت په ارتباط، د علمي ارزښتونو په ارتباط هیڅوک دې نه سترګې نشي پټولی. خو اسلامي امارت ژمن دی د یو اسلامي هیواد د رهبري په توګه چې خپل ولس ته علمي اسانتیاوې برابرې کړي. د څېړونکو بنسټونو څېړنې ښیي چې له انټرنیټ او په ځانګړي ډول له ټولنیزو شبکو له استفادې سره د کتاب لوستلو دود کمرنګه شوی دی. خو یونسکو وایي د کورونا وبا له امله چې خلک په کورونو کې ایسار شول، په نړیواله کچه یو ځل بیا د کتاب لوستلو کلتور وغوړېد او ډېرو چې له خواله رسنیو ستړي شوي وو بیرته د کتاب لوستلو ته مخه کړه.